په کابل، ننګرهار، تخار او سرپل ولایتونو کې 11 مجرمینو او متهمینو ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوې. د میدان وردګ او بغلان ولایتونو محاکمو په یوه میاشت کې 1929 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 816 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کابل ښار د سندونو او وثیقو د ثبت شپږو امریتونو په 2 اونیو کې 1414 بېلابېلې وثیقې اجرا کړي دي. د خوست، سرپل او دایکنډي ولایتونو د حقوقو امریتونو په یوه میاشت کې 406 دوسیو او وارثانو ته رسیدنه کړې ده. د خوست ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 414 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 345 وثیقې هم اجرا کړي دي. د سمنګان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 118 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 104 وثیقې اجرا کړي دي. په جوزجان ولایت کې 14 متهمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د پروان او غور ولایتونو محاکمو په 2 اونیو کې 353 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 204 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کندوز ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 311 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 252 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بادغیس ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 615 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 201 وثیقې هم اجرا کړي دي. د فاریاب ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 298 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 219 وثیقې هم اجرا کړي دي. د تخار ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 470 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 118 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بدخشان ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 512 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 209 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پکتیا او سرپل ولایتونو محاکمو په یوه میاشت کې 699 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 402 وثیقې هم اجرا کړي دي. د میدان وردګ او غزنی ولایتونو د حقوقو امریتونو په یوه میاشت کې 403 دوسیو او وارثانو ته رسیدنه کړې ده. د ننګرهار او زابل ولایتونو محاکمو په 2 اونیو کې 490 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 429 وثیقې هم اجرا کړي دي.